الحمد لله العزيز الحميد الودود، والصلاة والسلام على صاحب اللواء والشفاعة والمقام المحمود. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. الآية. تر ټولو نه مخکې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د افغانستان د اسلامي امارت د ریاست الوزراء مرستیال صاحب او وزیر خارجه متقی صاحب، وزیر د تحصیلات والی صاحب شیخ صاحب ندا محمد ندیم صاحب، د کابل والی صاحب و نور مجلس ته چې څومره علما، شیوخ، قومي مشران او د اتحادیو مشران، عام ولس، څومره خلک چې دلته راغلي، الله پاک مو هر کله راوله، الله پاک مو دا ستړي قبوله وګرځوه، الله پاک دې موږ او تاسې ټول شرعي حاجتونه پوره وګرځوي. د مجلس ګډونوالو، علماو، سپینګیرو، متنفذینو، الله عز وجل په افغانانو یو لوی نعمت کړی. هغه نعمت دا ده چې الله افغانستان خپلواکه کړی. افغانستان د داسې خلکو په واک کې ده الحمدلله چې هغه ټول افغانان دي، غیر له دې نه چې له اسلام نه متاثر او له خپل ملت نه متاثر خلک دي، د چا نه متاثر نه دي. دا د الله عز وجل یو لوی نعمت ته چې الله په افغانانو کړی، د الله پاک دی دایمي وګرځوي. د مجلس ګډونوالو دماغ موضوع چې ده، یا زه چې څه وایم په لنډو الفاظو کې، ځوانان باید د ملت ته څه وکړي، علما باید د ملت ته څه وکړي، سپینګیري او قومي مشران باید د ملت ته څه وکړي، د مدارسو استادان او د مکتبونو د پوهنتونونو معلمینو استادان باید د ملت ته څه وکړي، او ځوان ملت، د ځوانان مو چې د تعلیم نه لرې دي، هغه باید څه وکړي. کوم خلک چې د ملت دپاره څه تروسه کیږي، هغوی باید څه وکړي. مونږ په اسلامي نړۍ کې یو عالم تیر سوی، جابر ابن حیان نومیږي، یوه لنډه مقاله یې لیکلې. دا سړی تقریبا د امام ابو حنیفه رحمه الله او د ده په مابین کې 10 کاله د مرګ فرق ده. جابر ابن حیان نومیږي، په اسلامي نړۍ کې د علم کیمیا یو له لویو مؤسسینو نه تیر سوی. د ده یو کتاب ده، اخراج ما فی القوه الی الفعل. مونږ څنګه وکړلی سو چې په یو شي کې قوت موجود وي، هغه قوت له قوت نه فعل ته راوباسو. کولی سو که یې نه سو کولی، که کولی سو څنګه یې وکړو. زه یو لنډ مثال وایم. الله عز وجل انسانان پیدا کړي دي، الله په انسانانو کې ډېره وړتیا اچولې، ډېره وړتیا او قوت په انسانانو کې شته. څنګه انسانانو نه موږ هغه وړتیا د قوت نه فعل ته راوباسو. مثال یې وایم، په مصنف د ابن ابي شیبه کې راځي، امام ابو بکر ابن ابي شیبه رحمه الله په خپل مصنف کې لیکي، د سلف رحمهم الله په زمانه کې یو کور کې سر و، یو مال حلال سوی و، دا سر ورسره و. دوی ویلي دا سر به مونږ غرمې ته پوخ کو. مثلا دغه کور ته الله د خوراک دپاره یو څه نور شی راوړل، دغه سر د دغه کور نه ووته وي، دا به صدقه کو، ځکه مونږ ته خو یو څه پیدا سو، ایثار به وکړو، مونږ به یو بل مسلمان په دې مختار کو. دغه سر یې راواخیست، یو کور ته یې وروړ، هغه کور بل کور ته وروړ، هغه کور وم کور ته ویوړ.
شپږم کور بیرته اووم کور ته راوړ دا هغه کور و چې اولینی ایثار یې کړی و دغسې نادره وړتیا انسانانو کې شته چې انسانان الله په کوم قوت پیدا کړي دي داسې باید تربیت سي چې هغه وړتیا د قوت نه فعل ته راوځي موږ د خپل ملت داسې تربیت کو چې خپل ملت کې مو دا صفت پیدا سي چې په خپل ځان باندې بل مختار کو کولی سو که نه سو کولی دا قدرت مونږ کې الله کېښودلی که نه ده کېښودلی چې اخراج من القوت د ایثار ماده په ټولو انسانانو کې دا قوت سته خو دا یو مؤثر او معلم ته ضرورت لري چې هغه معلم دغه قوه له قوت نه فعل ته راوباسي په انسانانو کې دغه ماده پیدا سي چې د دې نه بعد به انسانان ایثار کوي دا تر معلمه تړاو لري دا تر مرشد او مربي تړاو لري دا تر مشره تړاو لري چې خپل هغه کشر داسې یو تربیت ورکړي چې کومه قوه الله عز وجل کېښودلې وه هغه قوت فعل ته راوباسي که موږ دا کار وکړو په ټول ملت کې مو چې د ایثار ماده پیدا سي موږ بیا نه ناکامیږو یو موږ په انسانانو کې موږ ولیدل د مجاهد زوی د مجاهد لمسی د عالم زوی د معلم زوی کله چې الله انسان کې دغه وړتیا هم پیدا کړې وله چې انسان نه داسې یو انسان جوړ کې چې خپل پلار وولي خپل مربي و استاذ وولي هغه امام و مقتدا باندې د خپل ټوپک مرمۍ تشي کي چې هغه پسې دل منځونه کړي ول اقتدا یې پسې کړې وله داسې معلمین هم د دغه میز یو وخت کې حاکمان ول د دغه میز نه یې او د دغه نظام نه یې خلکو ته داسې تربیت ورکوله داسې خلک تربیت کول داسې لیوانې تیر جوړ کړي ول چې د هغه انسانانو د خپل امام سره د خپل مربي سره د خپل معلم سره د خپل مشر سره الله عز وجل د هغې په ضد باندې استعمالول د قوت نه یې فعل ته راوایست الله عز وجل داسې زمانه هم راوستله داسې انسانان هم ترنه تربیت کېدل نو انسان کې الله ډېره وړتیا پیدا کړې نه تنها په انسان کې الله چې ټول مخلوقات پیدا کړي دا قوت سته پکې څنګه وکړو موږ چې دا وړتیا له قوت نه فعل ته راوباسو څنګه یې وکړو نو هغه مربي ته ضرورت لري هغه یو مستقیم تدبیر ته ضرورت لري یو مدبرانه تدبیر ته ضرورت لري زه یو بل لنډ مثال وایم د خرما زړی ده د خرما وړکی زړی ده 1,000,000 ټنه خرما دې کې مونږ کولی سو چې د یو زړي نه 1,000,000 ټنه خرما راوباسو که نه کولی سو که یې نه سو کولی ما سره یو زړی ده د خرما زړی ده 1,000,000 ټنه خرما په دې زړي کې شته که نه بالقوه شته موږ څنګه وکړو چې دا له فعل نه له قوت نه فعل ته راوباسو کولی سو موږ دا یو زړی وکړو 10 کاله بعد دا د خرما ونه خرما وکړي مثلا ته یې فرض کړې د خرما ونې 10 منه وکړلې 10 منه نه 1,00,000 خرماوې جوړې سوې دا 1,00,000 زړي کال ته وکړو 10 کاله بعد 1,00,000 ونې د خرماوې جوړې سوې 20 کاله بعد د دغه خرماوو نه 1,000,000 ټنه خرما جوړې سولې نسته ده دا چې اخراج من القوه الى الفعل وکړو دا چې دلته ولاړ ده دا ټول د مځکې نه جوړ سوی دا ګلان پلاستیکي دي دا بوتل د مځکې نه جوړ ده دا تسبیح د مځکې نه جوړې دي انسانانو کار کړی ده له قوت نه یې دغه چې نن ناس مجلس کې څومره شیان چې دی وخت کې خاوره وله
د مځکې اجناس ول له قوت نه فیل ته راویستل ښکلا یې پیدا کړله موږ افغانانو ته الحمدلله الله نن داسې ورځ راوستلې چې په دې فکر وکړو چې څنګه وکړلی سو چې د افغانستان په علمي میدان کې خلک د قوت نه فیل ته راوباسو ځوانان مو چې کومه وړتیا او قوت الله ورکړی داسې فیل ته یې راوباسو ترېنه چې هغې کې د اسلام خیر هم وي د افغانانو خیر هم وي مونږ کولی سو چې په دغه ملت کې څومره خاورې چې دي دا ټولې خاورې له قوت نه فیل ته راوباسو د نن نه زر کاله مخکې دا فکر کله چا کو چې له ډبره کې برق سته ده دغه جابر ابن حیان وی په هغه زمانه کې وی د مسلمان عالم چې د خپل کتاب دغه مقاله د خپل کتاب یوه مقاله دغه د اخراج ما فی القوه الى الفعل دی وایي وی په ډبره او په تیږه او په حجر کې برق سته که نسته ده سته خو هغه زمانه کې د تقریبا نږدې څه کم 1400 کاله مخکې دا خبر کړې وه کوشش وکئ چې د ډبرې او د تیږې نه برق راوباسئ له قوت نه یې فیل ته راوباسئ نن د دنیا انسانانو موږ نه دا میدان مخته که کوشش یې وکړه چې د ډبرو نه برق راویسته چې هغه بالقوه او فیل ته راغی هغه وړتیا په ډبرو کې سته هغه په انسانانو کې سته د شاتو موچۍ کې الله دا قوه کېښودلې ده چې شات ترنه راوځي خو دا یو مدبرانه فکر غواړي د شاتو په موچیو کې یو بل عنصر ده شمع ورته وایي که ته 1 میلیون د شاتو موچۍ راواخلې سره وین خیزې ماشین ته یې ور واچې شمعه نه ترنه راوځي اما که دوی ته کار پرېږدې دوی پرېږدي خپل کار ته مدبرانه هغه مستقیم تدبیر ته یې پرېږدي هغه کومه لاره چې د شاتو موچۍ څنګه کولی سي چې دا شات سره هغه شمع هم راوباسي هغه مدبرانه تدبیر نه وروسته راویستل کیږي نو افغانانو ورونو د مجلس ګډونوالو سخت ضرورت دی ته ده چې باید موږ ځوان نسل تربیت کو سپین ږیرو کې مو دا وړتیا وه الحمدلله ثم الحمدلله مخکې مو جرګې په نورو شیانو وې دا یوه جمعه کې تېره یوه جمعه کې والي صاحب د کابل ناسته سروبي کې 15 د مړو جوړه سیوله دا قوت په سپین ږیرو کې سته که نه چې دی د وړتیا نه فیل ته راوړې سپین ږیري مو نن په جرګو باندې لګیا دي داسې ځکه رهبران مو جوړ دي مربیان مو جوړ دي داسې هغه قوت و وړتیا چې دوی کوي چې باید اتحاد راسي جنګونه ختم سي د مسلمانانو په مابین کې دښمنۍ ختمې سي اخوت اسلامي راسي تېره یوه جمعه کې چې زه ورنه خبر یم 15 د مړو مسئله په سروبي ولسوالۍ کې وه یا یوه د موږ د بګرامۍ ولسوالۍ کې وه چې 3 کسانو د مرګ مسئله وه سپین ږیرو ته چې دا روحیه ورکې چې تاسې کې چې کومه وړتیا موجوده ده چې اتحاد ده هغه ته ترېنه کوشش ورسره وکړي له قوت نه فیل ته راوباسي ځوانانو کې مو چې کومه فکریه موجوده ده دا تر مربیانو تر مشرانو تړاو لري موږ خپل مشران ځوانانو کې چې کوم قوت و وړتیا پرته ده هغه وړتیا له دوی نه راوباسو د اسلام په ګټه استعمال کو د ملت په ګټه استعمال کو دا ډېره مهمه ده مسلمانانو ورونو دغه دا مې تقریبا مشرانو نه دا غوښتنه ده د موږ ځوانان علم الله په موږ فرض کړی ده مشران ناست دي دا خبر دی کابینه کې ذکر کی ځوانان په افغانستان کې علم جبري نه ده باید داسې یو پلان جوړ سي چې د افغانستان ملت و ځوانان ټول تاسې چې د کلو ته وځئ بیا تاسې ته معلومات کیږي چې کلي کې څومره خلک علم کوي څومره یې نه کوي علم ده علم رڼا ده الله چې مخکې آیات مې درته ویلې هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا یا وخت کې دا انسان چې پیدا سوی و هیڅ د ده په اړه باندې هیڅ چا هم څه نه ویلې ځکه انسان کې علم نه و انسان علم نه و زده کړی خط یې نه و لیکلی چې د هغه په اړه موږ معلومات وکړو بس چې مړ به سو خلاص به سو چاته په اړه معلومات نه و نو موږ ځوانانو ته باید ډېر متوجه سو چې علم جبري سي علم ولو که هر علم وي
ځوانان مو چې کله د علم په لباس ملبس کو، علم داسې یو ښه صفت ته چې الله عز وجل انسان کې علم پیدا کی، انسانیت و مروت پیدا سی، بیا هغه اسلام پیژني. بیا هغه موږ ولیدل په دې دومره انقلابونه د افغانستان کې هغه خلک د اسلام و د وطن په ضد خلکو استعمالول چې بې علمه خلک ول، ځکه دماغو کې څه شی نه و چې څه به یې ورته وویل همغه طرف ته یې بوه. نو دا ډیره مهمه د مسلمانانو ورونو، ځوانان مو له قوت نه فعل ته باید خپله راوځي، دغه وړتیا الله ورکړي کوشش وکړي. اول اسلام، دویم د ملت دپاره، د نظام دپاره الله عز وجل اسلامي نظام حاکم کړی ده. علما یې په رأس کې دي، شیوخ یې په رأس کې دي، چې د نظام د جوړولو کم لوی مقصود وي هغه امن وي. هلته د اسلام د نظام چې څلور پنځه کم اصول دي هغه ټول الحمدلله اسلامي. موږ که دنیا په رسمیت پیژني که مو نه پیژني، موږ سره چې ملت ملګری وي، موږ سره چې ملت تر شا ولاړ وي، بزا د موږ رسمیت ته الله دې موږ په رسمیت وپیژني چې د الله دین حاکم وګرځو. اسم هغه څوک چې د موږ دښمنان وي موږ په رسمیت نه پیژني، موږ ته مهمه دا ده چې الله او د الله خاص مخلص انسانان مو په رسمیت وپیژني، دا موږ ته مهمه ده. الله عز وجل دې انسانانو کې الله وړتیا پیدا کړي. وړتیا که په ځوانانو کې وي، که په ملکانو کې وي، که سپینګرو کې وي، که متنفذینو کې وي، که شیوخو کې وي، که هر که تجارانو کې وي، الله تجارانو ته ښه وړتیا ورکړې ده. هغه وړتیا دې له قوت نه فعل ته راوباسي، ستړي دې تېره کړي. خیر ده دا ملت ډېره ستړې لیدلې ده، ګټه دې لږ وکړي، دا ملت دې په پښو باندې ودرئ، هغه فبریکې او صنایع دې جوړ کړي چې ملت خودکفا وګرځېږي. دا ټول کېدلی سي د انسانانو په وس کې ستا د الله دا قدرت ورکړی ده. خو مهمه دا ده چې مونږ یې څنګه له قوت نه فعل ته راوباسو. الله پاک مو روغ جوړ لره، الله پاک مو ټول شرعي حاجتونه پوره که. یو لوی نعمت الله مسلمانانو په موږ کړی، هېڅ کله مه ناامیده کېږئ. الله عز وجل به دغه نظام موږ ته انشاءالله تر ډېره وخته پورې دوام ورکړي، ځکه ملت مو تر شا ولاړ ده. په رهبریت کې مو الله داسې انسانان ګرځولي الحمدلله ثم الحمدلله چې هغه متقیان دي، علما دي، محدثین دي، هغه خلک دي چې د نن زمانې الله عز وجل نو خو ملت کې خو چې ملت فکر کوي، علما مفسرین وایي وي هغه څوک چې ملت فکر کوي چې ښه خلک دي انشاءالله دا به د الله په نیز باندې هم ښه خلک وي. الله دې دا خلک مقتدایان ښه خلک وګرځوي. الله پاک دې موږ ته د دې قدرت راکړي چې موږ انسانانو کې چې کومه وړتیا پرته ده له قوت نه فعل ته راوباسو. بیا هم ټولو علماو میلمنو ټولو ته هر کلی وایم په خیر راسئ. خصوصا د افغانستان د اسلامي امارت د ټولو کاپیرانو د سترګو خار جناب خلیفه صاحب حفظه الله چې الله عز وجل د ټولو افغانانو دپاره افتخار ګرځولی ده، نه تنها د افغانانو دپاره د ټول امت مسلمه دپاره الحمدلله دا ارمان مم الله پوره که. دا یو وخت کې خیال و خوب و چې هغه به په مجلس کې ګډون کوي. نن الحمدلله د علماو د متنفذینو مجلس ته راوسته، هر کلی ورته وایو ټولو علماو ته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.